د هندوستان په لویدیځ ایالت ګجرات کې یو شمیر اوسیدونکي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د کرونا ویروس پر وړاندې ځان محفوظوي. په دغو مراسمو کې د غوا له خوشایو او ادرار څخه استفاده کیږي. په دغې سیمه کې په کرونا اخته شوي کسان د روغېدو په هیله د غوا خوشایي پر ځان موکي. حتی هغه کسان چې د طبابت په برخه کې هم کار کوي. په دې ورځو کې تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې زموږ بدن د B12 ویټامین نه ترلاسه کوي، خو دغه ویټامین د غواو په خوشاییو کې پیدا کیږي. که د غوا خوشایي او امتیازې ګډې کړو او بیا یې پر خپل بدن وموښو، ویټامین بدن ته جذبیږي. موږ دغه لوند مخلوط پر خپل بدن موښلی دی چې اوس وچ شوی، په دې معنی چې ویټامین B12 یې جذب شوی دی. هغه ادعا کوي چې دغه کار ورته ګټه کړې ترڅو د کرونا ناروغۍ څخه روغ شي. د مراسمو یو شمیر ګډونوال هره اونۍ په منظم ډول دغه کار کوي، خو ډاکټران له دغه ډول باورونو او کارونو سره مخالفت ښيي. د موجودو طبي معلوماتو او ګڼو تحقیقاتو له مخې هیڅ داسې کوم علمي سند نشته چې ثابته کړي د غوا خوشایي د کرونا پر وړاندې د بدن دفاعي سیستم تقویه کولی شي، او یا دا چې سړی یې په مرسته له کرونا رغېدای شي. خلک باید پوه شي چې د غوا خوشایي په خپله کیدای شي ځینې ناروغۍ هم رامنځته کړي. د هندویزم په قانون کې غوا یو مقدس سمبول حیوان دی او له پیړیو راهیسې هندوستان د غوا له خوشایو څخه د کورونو په صفایي کې استفاده کوي. دوی په دې باور دي چې دغه ماده شفا ورکوونکې ده او د عفونت ضد خواص لري. د هندوستان په ځینو نورو برخو کې خلک په کرونا ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د غوا ادرار څښي. که څه هم ډاکټران د دا ډول عقایدو پر وړاندې خبرداری ورکوي، خو خلک وایي چې په خپله ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم د خوشایو موښلو په مراسمو کې ګډون کوي. موږ ان ډاکټران وینو چې دلته راځي. د هغوی باور دا دی چې دغه روش یې د بدن دفاعي سیستم تقویه کوي او بیا نو کولی شي له ویرې پرته د کرونا د ناروغانو درملنه وکړي. د درملنې دغه تګلاره په پنجګیا سیمه کې یو عقیدوي کار ګڼل کیږي. په دغو مراسمو کې د غوا له 5 محصولاتو شیدو، کوچ، مستې، خوشایي او ادرار څخه استفاده کیږي. ګډونوال پر بدن تر مخلوط موښلو او یوګا وروسته ځانونه مینځي. ما په کرونا اخته کسانو سره ډیر نږدې کار کوو. تل به ډاریدم چې په کرونا ککړ نشم او د دغو ناروغانو په څیر مې وضعیت خراب نشي. بیا مې نو دلته حمام کول پیل کړل. هغه په اونۍ کې یو ځل د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. دغه کار ماته مثبت انرژي راکوي او اوس له هر ډول شرایطو سره د مخامخ کېدو ویره نه لرم. کرونا ویروس د هندوستان ټولنه او روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ کړی دی او بې شماره تلفات یې اړولي دي. تر اوسه شاوخوا 23 میلیونه هندوان په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې شاوخوا 250 زره مړه شوي دي. روغتونونو کې خالي چپرکټ نشته او اکسیجن نه پیدا کیږي. ډاکټرانو او پوهانو په هند او ټوله نړۍ کې په کراتو د سنتي او ناتایید شوو روغتیایي روشونو څخه خبرداری ورکړی دی. دوی وایي دغه ډول طریقې کیدای شي د کاذبې ډاډمنتیا احساس پیدا او د ټولنې روغتیایي ستونزې پیچلې کړي.